المحسنين صدق الله مولانا العظيم. عزت مند مسلمانانو الله پاک جل جلاله مج او تاسو مسلمانان پیدا کړیو د الله دین او قرآن مج او تاسو ته لارښودنه کړې د هر هغه شي. اسلام د محبت دین دی، اسلام د اخوت دین دی، اسلام د اتفاق دین دی. اسلام هغه دین دی چې الله پاک جل جلاله بر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن را نازل کی. هغه توري تیاری چې د مشرکین وی هغه ورکی سوی. نو موږ مسلمانان انسان او اسلام او ایمان دا درې سره داسې معناوي ورکوي چې هغه د مسلمانانو د اتفاق او د اتحاد. اسلام جوړ د سلم دی، سلم الفت توای، محبت توای، اخوت توای، اتفاق توای زما ورونو. او ایمان جوړ د امن څخه دی، امن دا توای چې سلامتیا توای د مسلمانانو، اتفاق او اتحاد توای د مسلمانانو. مسلمانانو ورونو موږ او تاسو باید چې هغه څه وکړو چې الله پاک راضي کیږي په هغه باندې. موږ او تاسو باید چې حسد، بغض، کینه دا پریږدو. راځي دا د دنیا حالات په دنیا کې خامخا د صحابه کرام په ټیم کې هم راتلله، خو په د انسان سره الله پاک جل جلاله هغه څه کړي دي چې هغه انسان الله پاک جل جلاله یو معزز بللی دی، اکرام یې ورکړی دی. د وجه څخه دا چې د زما د دین هغه امانت پر غاړه دی. نو د دین اتباع چې د انسان د پاره یو امانت دی، پر هغه لارې به موږ او تاسو باندې ځو. مسلمانانو ورونو د الله پاک جل جلاله دغه آیات چې ما تاسو ته تلاوت کړي، الله وایي تاسو خپل خشم خپل غصه وخوري. الله وای تاسو عفو وکي و انسانانو ته، والله يحب المحسنين. خدای پاک جل جلاله نیک انسانان خوشوي. خدای پاک هغه څوک خوشوي چې درگذر لري. خدای پاک هغه څوک خوشوي چې عفو کوي. مکاشفه القلوب کې واقعا راځي وای دا الله حضور ته بدوه انسانان راسي په ورځ د قیامت باندې. وای دا یو به ورته وای چې الله زما خو قرض باندې دی پر دا بل باندې، زما دغه پور یا دا قرض د څخه غواړم. الله پاک جل جلاله به هغه ته وایي وای دا قرض یې ورکه. هغه به ورته وایي چې الله ما چې کومې نیکۍ کړې وې هغه ټولې خلاصې سوې، هغه زما ګناهونه یا زما بدۍ چې په دنیا کې مې کړې وې دا نیکۍ په هغو کې ولاړې و زه څه نه لرم یا الله چې ور یې کړمه. الله پاک جل جلاله وایي په جنت کې یو ماڼۍ ورته ښکاره کړي، داسې ماڼۍ وي چې هغه چا لیدلې هم نه وي. وای دا انسان یې وویني، بیا الله ورته وایي وای دی خو وایي چې زه نه لرم. نو هغه ورته وایي وای دغه ماڼۍ څنګه ماڼۍ دی یا الله چې زما دیدار ورسره ملصق سو. وای دا د هغه کسانانو دپاره ده چې عفو کوونکي وي. یو مسلمان و بل ته عفو وکړي. نو دغه کس چې دا ماڼۍ ولیدوله دا یې ورته وویله چې یا الله ما ده ته عفو کړې ده په نتیجه کې دا ماڼۍ ما ته راکړه. نو دغه انسان و دغه انسان ته عفو وکړله. نو عفو چې دغه د مسلمانۍ کار دی، درگذر، ترحم، شفقت. موږ راغلي یو، انسان دی خطا کیږي، جرم دی، مشکلات د دنیا یو د بل سر راځو، خو تاسو ته اوس راغلي یو تر هغه ټیمه کښینو نه چې موږ ته عفو ونه کوي. بس مختصر دا خبره ما وکړله چې الله پاک جل جلاله زموږ او ستاسو برته هغه ورورګلوي، هغه اخوت. انما المؤمنون اخوه. الله وایي مؤمنان سره ورونه دي. موږ ته په خپله اقرار کوو چې مؤمنان یو، په خپله دا وایو چې مسلمانان یو. نو د الله و هغه آیات ته موږ او تاسو باید چې غاړه کښېږدو. فاصلحوا بین اخویکم. وای تاسو اصلاح په مابین کې د دوو ورونو وکړي. داسې یو ځای کې راځي وای تر لمانځه تر هر عبادت چې دی افضل ترین هغه شی دی چې د دوو مسلمانانو صلح په مابینځ کې وکړي. نو الله پاک جل جلاله دی ټول مسلمانانو ته اتفاق او اتحاد ورکی. الله دې دا گذشته نفاق ورک کی. الله دې پاک جل جلاله دې دا زموږ او ستاسو چې کم هغه مابینځ کې څه مشکل راغلی وو الله دې زموږ او ستاسو د زړو څخه وباسي. مشکلات د دنیا راځي، دا د صحابه کرام په ټیم کې هم پیښېدله، خو عفو به یې کوله. داسې کسانان چې به ورالله. نو موږ راغلي یو چې موږ ته عفو وکړي. دلته درته ولاړ یو، غاړې مو دا دي درته کږې دي، بس د عفو دپاره راغلي یو. حاجي مولوي صاحب الله پاک جل جلاله دې تاسو ته یې وزونه درکړي چې موږ ته عفو وکړي. الحمد لله والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. وزارو محترمينو علماو سنزورو كشرانو ومشرانو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله جل جلاله په دې ذکر شوي آیې کریمه کې فرمایي وایي دا ورځ د آخرت چې ده او آخرت ژوند چې دی هغه د هغه انسان دی ښه ژوند چې هغه په دنیا کې کبر غرور او لویي ونه کړي. کبر غرور او لویي انسان ونه کړي، تر چا نظر وانه ړي. هر مسلمان باید هر مسلمان ته په ښه سترګه ورته وګوري، په ښه حیثیت په ښه ابرو باندې باید ورته وګوري. کبر و غرور انسان بالکل ناکامه کوي په دنیا او په آخرت. او په دنیا کې به انسان فساد نه کوي، ظلم و استبداد و ناروا به انسان نه کوي. که چیرې بالفرض یو څوک ظلم او استبداد ناروا کوي نو بیا الله جل شانه د هغه انسان څخه ناراضه کیږي. خو مسله دا ده چې دا خو بالکل صحیح خبره ده، راځي پر انسان باندې هر کمالات راځي، خو موږ به د الله د اصولو تابعداري کوو، موږ به د الله اصولو ته غاړه ږدو. دا نن سبا د دې دنیا ژوند دی، دا د دې دنیا ژوند چې د یو لا ولهب دی. دا لکه دا کوچنیانو کورکانۍ چې جوړ کړي، دا دنیا د دې ژوند دا حیثیت لري چې کورکانۍ کوچنیانې جوړ کړي، هغه چې ځینې لاړ چې بل ورځ په پسه وي هغه مات خراب کړي. دا دنیا عزیزانو دغه حیثیت لري. نه زوی په درد خوري، نه دولت په درد خوري، نه قدرت په درد خوري، هیڅ شی په در باندې نه خوري. المال والبنون زینة الحیات الدنیا. مال او اولاد چې دی زینت او ښایست د دنیا دی، نور هیڅ شی په دې کې نشته. خبره دا ده موږ باید د خپل د آخرت لپاره خدمت وکړو، د الله دپاره باید خدمت وکړو. هر څوک باید خپل بچی تربیه کړي، باید بچی عالم کې علم ته واسي، مدرسې ته واسي، دیني مدرسه سبقان په ووایي، عصري علوم په ووایي، دیني علوم په ووایي، خو د بدو لارو څخه یې باید راګیر کړي. دا د هر مسلمان فریضه ده. کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. هر هغه مشر د کور، هر هغه مشر امام د کلي، خو زولر کس علی هذا، دا مسؤول د دې قوم دی، دا مسؤول د دې کور دی، دا به ښه تربیه دې بچي ته ورکوي، دا به راګرځي د بدو افعالو څخه، د بدو کردارو څخه دې راګرځي. عزیزانو خبره دا شی ده، وخت کوتاه دی، ځکه چې موږ دا ارزو و چې ته به لږ مخکې راسئ، خو په هر صورت باندې خدای مو هر کله راوله. خبره دا ده موږ ته مسلمانانو ایمان لرو، موږ ته اختیار درکړی، موږ په هغه رقم چې اختیار درکړي دغسې معافي موږ ته کړي. الله دې وزونه درکړي، الله دې اجمولي صاحب ورځ د آخرت کې یوازې درته درکړي. تاسو ته مو تکلیف درکړي، ستړیا در باندې راغله، ګرمۍ در باندې راغلي، یخونه در باندې راغلي، زحمتونه ایستلي دي، ستاسو موږ معافي غواړو، ته باندې موږ ته الله دې یوازې بخښنه به سره کوو. معلم مسله دا چې په آینده کې به دا ژوند سره کوو په ورورۍ اخوت ښه په اسلامي اصولو برابر به خپل ژوند سره کوو. بس الله دې دا به نه چې تا دا ویل ما تا دا وکړه. الله دې خیر درکړي. گذشته به صلوات کوو. مبارک آیاتو په رڼا کې په تفصیل سره خبرې وکړلې. بیا هم زه د حاجي عبدالخالق کاکا د زامنو او دارنګه د حاج مولوي صاحب، د حاجي صاحب، د ټولو د فرقین چې کوم دي د دوه کور ودانۍ وایم. خدای پاک دې تاسو ته اجر عظیم در په نصیب کړي. بیا هم هغه خلکو چې کوم په دغه جرګه کې او په دغه مشکل کې د خیر خبره کړې وي او قدم یې اخیستی وي، بیا هم زه په د یو افغان پیس باندې، د یو کډوال پیس باندې د دوی کور ودانۍ وایم او الله پروردګار دې نه په دې دنیا خواري نه په هغې در دنیا. خو بیا هم دغه خپلو ځوانانو ته او مشرانو ته مې دغه وینا ده چې موږ کډوال یو، مهاجر یو، د بل وطن سره راغلي دلته میشت یو. یعنې زموږ په کم ژوند په کم حالت کې، یعنې په نن سبا 21مه صدۍ که ته وګورې واقع چې هغه ذلیله خلک دي په دنیا کې، دا وخت به موږ افغان کډوال یو. ځکه موږ د اوبو سهولیات نشته، ګیس نشته، بجلي نشته، غربت دی، بېچارګي په کراچي یا په ایران یا په دې ځایو کې موږ شاکه کارونه کوو. خو بیا هم ستاسو ټولو راغلو موږ کور ودانۍ وایو. خو یو شی چې دی پوه شولې
دغه خیره او کم نفرت چې زموږ په زړه کې وي هغه باید نور د منځه څه وباسو. موږ چې راغلي یو حاجي مولوي صاحب یار خو بدیل نشته، کم شی چې موږ راوړی دي 20 لک روپۍ م راوړي دي، 2 پسونه راوړي دي، پوه شولې. نو ستاسې څخه دغه چې کوم تاسې عفه وکړله د غیرتمند سړي د غیرتمند مسلمان دا خصلت و چې هغه عفه کړي. نو بیا هم زه چونو عالمان ناست دي عالمان په مخ کې غږېدل ما ځان دپاره مناسب نه ګڼم، خو بیا هم زه د عالمانو کور ودانۍ وایم او خاص کر د پاکستان د اسلامي جمهوریت خصوصا د حکومت چې په هغه کې یونس خان دی، دارنګه بهادر صاحب دی، عطر خان صاحب دی، ملک عنایت صاحب دی او شمس الله صاحب دی، د دغو ټولو کور ودانۍ وایو چې زما سره او دغه زموږ د مرکې سره دوی په پوره اخلاص باندې دوی د سرکار کردار نه دی ادا کړی، دوی زموږ سره پوه شولې د یو ورور په حیث باندې کردار ادا کړی. زه د دوه کور ودانۍ وایم او بل خاص کر د مفتي صاحب او ټولو علماء کرامو کور ودانۍ وایم. یو زما د اکا زوی د اجداوچا د دغه جرګې د دغه هر څه چې دوی پوه شولې ده وکړله، نو زه کور ودانۍ وایم. بیا هم حاجي مولوي صاحب ستاسې کور ودانۍ وایو، کور مو ودان الله مو عزت. مولوي ذبیح الله صاحب دعا وکړه ورځ د آخرت کې یوازې درته درکړي، تاسو ته مو تکلیف درکړي، ستړیا در باندې راغله، ګرمۍ در باندې راغلي، یخونه در باندې راغلي، زحمتونه ایستلي دي، ستاسو موږ معافي غواړو، ته باندې موږ ته الله دې یوازې مسله دا چې د په آینده کې به دا ژوند سره کوو په ورورۍ اخویت ښه په اسلامي اصول برابر به خپل ژوند سره کوو. الله دې خیر درکړي. گذشته به صلوات الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وذريته وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا خير دارين واحفظنا من شر دارين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا واكف أيدي الظالمين عنا. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم احفظنا من الآفات والبلايات والأمراض والأوجاع. اللهم انصرنا بنصرتك الجميل. اللهم انصرنا بنصرتك الجميل لأهل الدين والإسلام. اللهم احفظنا من المجوسية والنصرانية والدهرية من المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على إسلامك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وحازم الأحزاب احجهم وانصرنا عليهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا. مولي أحمد صاحب دعاء وكذا دعاء يبود. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه. واتساتن غواړي بیا رغون غواړي لاسترا وړي بارمران پالن غواړي غم د ځان دې پکار دې غم د هیواد غم د ځان دې پکار دې غم د هیواد. اللهم احفظنا من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق. اللهم ارزقنا خير الدهرين واحفظنا من شر الدهرين واحفظنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم اغفر لي واغفر لنا وللمؤمنين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات ورفع الدرجات. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا. آمين آمين يا اهل المشكلات مشكلاتنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو عنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه. الله دي خير كل بيشكمه.